نن راغلی و د جلال آباد ښار مرکز ته چې چوک مخابرات په نامه بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم تاسو ټولو قدرمنو لیدونکو ته هیله لرم چې روغ او جوړ سي او د صحت جامه مو پر تن وي. زه محمد ذکي حکیمي سره د خپل همکار بلال شیرزاد د کلرز اف افغانستان د یوټیوب چینل څخه ستاسو په خدمت کې یم. دوستانو زموږ ویډیو تر پای وګورئ او زموږ پلتیا نن راغلی و د جلال آباد ښار مرکز ته چې چوک مخابرات په نامه یادېږي. قدرمنو لیدونکو مونږ فل حال په ننګرهار ولایت جلال آباد ښار په مخابراتو چوک کې او دلته زمونږ هیوادوال چې دي په ډول ډول مزدوریانو باندې بوخت دي. اوس دلته غواړو د ورور سره خبرې کوو چې د پلیو کاروبار کوي. سلام علیکم. وعلیکم السلام. جوړې بخیر وروره ښه صحت ښه دی؟ خیرات ته شکر. ځان لیدونکو ته معرفي ته. زه د زابل د ولایت نوباد ولسوالۍ اوسېدونکی. نوم مبارک مو؟ عبدالقدیر. ها څومره وخت کېږي چې تاسو دغلته په ننګرهار ولایت کې د پلیو کاروبار کوئ؟ 2 کاله. دا پلي د کوم ځای څخه راځي؟ دا هندي پلي راځي. دلې په ننګرهار کې د هندوستان هېواد څخه راځي. دلته بیا تاسو څه کوئ دلته په دغه کاسه کې چې تاسو اچولې ده دلته؟ دا د خامه پلي راوړو بیا یې په مالګه کې پخوو ورته. اوس فل حال دا په مالګه کې دی؟ په مالګه کې پخوي. ښه ډېر ښه. هېوادوالو ته څه پیغام لرې؟ پیغام دا د خپل کاروبارونو ښځې ته وځه برابر دي سره. مننه ښه وخت ولرئ. قدرمنو لیدونکو په چوک مخابرات کې او دلته د چوک مخابرات ته څیرمه دلته د مهترلام بابا په نامه یو کوچنی غوندې رستوران دی چې زمونږ او ستاسو هېوادوالو ته د خوراک او اسحاق چوپړتیاوې لري. له موږ سره پاتې شئ. وعلیکم وروره ښه. قاري صاحب ښه صحت ښه دی؟ شکر ده خیر ده. ځان لیدونکو ته معرفي که. نوم مې عبدالحق ده. او چیرته کار کوي؟ مهترلام ربړي دود. مهترلام لبړي دود. دلته په مهترلام بابا کوم کوم خوراکي شیان موجود دي؟ دلته بریاني ده، شورمه ده، ربړي ده، کیر ده. که ته مونږ ته دغه د ربړي دود په اړه معلومات راکړې چې په دې کې دا څه نه جوړېږي په حساب مطلب؟ دا شودي دي، خالص شودي دي، میخې شودي دي. او نور څه ترکیبات نه لري؟ نور ترکیبات بیا بس استادان دي جوړوي ښایسته. تا ته پته نشته؟ هو مونږ خو دلته خرڅولو والا یو. یو جالبه خاطره د هېوادوالو سره شریک که ځکه ته دلته ښار کې او د ښار په منځ کې نو خاطره د هېوادوالو سره شریک که. والا خاطره داسې جالب فعلا شی نه لري. کوم شعر پیام ټوکه چې هغه شریک که. بس پیام دا دی چې هېواد کې بېوزلي ډېر دی، پکار دی چې تعلیم مخکې لاړ شي. خوشحاله اوسئ وروره. مننه. ژوندی اوسئ. قدرمنو لیدونکو د مهترلام بابا رستوران د منیجر صاحب سره خبرې کوو. له موږ سره پاتې شئ. سلام علیکم. وعلیکم السلام. بخیر حال یې؟ څنګه یې صحت ښه دی انشاءالله؟ اوسې جنتي شي. ځان زموږ لیدونکو ته معرفي که. دا بس زما خپل نوم دی محمد عثمان.
او دا د مهترلام بابا په نوم باندې زمونږ دا رستورانت دی. موږ دلته ربړي شودیم خرڅو، کیر دی زمونږ ډېر ښایسته کیر دی، موږ سره بریاني ده، داسې بریاني ده چې انشاءالله په دې ټول ننګرهار کې سر نه لري. او شورمه ده زمونږ بهترینه شورمه جوړو موږ چې زمونږ شورمه هم دلته سر نه لري. او الحمدلله زمونږ دکان ډېر یعنې داسې دکان دی چې کابل او تر مزار او تر هراته پورې موږ ته خلک راځي او داسې په نوم راځي او همداسې په خوشحالۍ ځي چې راغلي دي دې ځای نه خوشحاله تللي دي. حتی چې خپل هم خوړلي دي او کورونو ته یعنې فامیلونو ته یې موړي دي او ډېر ډېر وړي. دا نه چې لږ ښه داسې وړي چې یعنې دوی وایي چې دا خو ګفت دی او تحفه ده. موږ چې دلته راشو ننګرهار ته خو ستا دکان ته رای نه شو بیا موږ وایو چې موږ ننګرهار ته نه یو تللي. ډېر ښه، الله مو کامیاب لره. تاسو سره خوشحاله اوسئ کنه. د مشتریانو رضایت څنګه دی ستاسو سره؟ بیخي چې مشتری دلته راشي خوشحالي احساسوي، چې دلته راشي او خوشحالي په مخ راځي چې دکان خلاص یو بس وایي چې بس موږ خوشحالي کوو راشو. او قیمتونه څنګه دي؟ قیمتونه ښه دي زمونږ تقریبا 10 کاله نه چې زمونږ کم ریټ دی. موږ چې هر څومره سوداګانې ګرانې شوي دي موږ خپل ریټ نه دی بدل کړی چې بس نن سودا ګرانه ده بس موږ بیا ګرانو نه. دا د هوټل ریټونه دي چېرته 3-4 کاله کې 10 روپۍ 15 روپۍ فرق هغه کم معنا نه لري. خو ښه شی ورکوو چې یو سړی خوشحاله لاړ شي. زمونږ دا مقصد دی چې مشتری خوشحاله وي. د مهترلام بابا نور برانچونه هم شته دی په ننګرهار ولایت کې هم په نورو ولایتونو؟ نه نه نشته دی، نور ځایونو کې نشته. شاید زمونږ په نوم به خلکو جوړ کړي خو زمونږ نشته. زمونږ همدغه یو برانچ. کرم قاري صاحب موږ سره د یو جالبه خاطره هم شریکه چې لیدونکي وګوري. جالبه خاطره بله شپه همدغسې څه کسان رالل موږ ته پته نه وه چې دوی ویډیو کوي. ماشین مخې ته ودرېدل یو دم 10 روپۍ ګیلاس 10 روپۍ ګیلاس. بس ما ورته لږ ځان غلی کړم مالې زه خو ټوکې به کوي. اوس همداسې نښه دی د دې کې مشتریان راغلل لسګونان یې راته ونیول. مالې دا لیونه شوی دی دا څوک راغی؟ اخر یې په کار شوم چې کنځا مې ورته وکړلې ما چې دا ته څه کوې خلک پیسې ورکړي او ته اوس 10 روپۍ خو زه نه خرڅوم دا خو ډېر وختینه ریټونه دي 150 او ته وایې 10 روپۍ. بس چې کنځا مې ورته وکړلې سړی ایسته لاړولو. بیا سهار ته راغی بخښنه مې وغوښته موږ ویډیو ډکوله. معلومات خو دا علم نه و چې تا ویډیو ډکوله موږ ته به دې مخکې خبره شریک کړې نو موږ به بیا خو ته په کارېدلې نه نو بس همدغه خاطره وي ته مې په کارولې. بالکل او موږ خو اجازه اخیستې ده. خیر اوسې مننه کور دی آباد خوشحاله اوسې. مننه ژوندی اوسې. الله به خوشحاله لره. خوشحاله شو. خوشحاله اوسې مننه. کور مو ودان خیر. انشاءالله دې کامیاب. قدرمنو لیدونکو په مخابراتو څلور لارې کې یا هم په مخابراتو چوک کې زموږ هیوادوال په ډول ډول مصرفیات بوخ دي. زموږ بعضې خلک د میوو کراچیانې لري او بعضې پلي خرڅوي او بعضې خرما خرڅوي. نو هر یو د هیوادوال زموږ او تاسې چې دي په یو کسب باندې بوخ دي او د هغې له لارې یو حلال روزي ځان ته پیدا قدرمنو لیدونکو دا وه زموږ لنډ شانتې خپرونه د مخابراتو څلور لارې څخه تر بلې خپرونې پورې چې زه محمد ذکي حکیمي سره د خپل همکار بلال شیرزاد د کلرز اف افغانستان د یوټیوب چینل څخه حاضرېږو. تاسې په لوی رب سپارم الله مو مل شه. دوستانو زموږ چینل ځان سره سبسکرایب کړئ، د خپلو دوستانو سره شیر کړئ، زموږ ویډیوګانې لایک کړئ. والسلام.